بسم الله الرحمن الرحیم 12مه برخه پوښتنه: د 1901 میلادي کال په سیمینار کې چې کوم لوري او هیوادونه شامل وو هغه کوم وو؟ جواب: د اسلامي او غربي هیوادونو کلیساګانو او د لویدیځي هیوادونو کلیساوو په دې سیمینار کې شاملې وې. د دې سیمینار اصلي خبره دا وه چې څرنګه کلیسا په دې هیوادونو باندې واکمنه شي، که دا کار د انساني کومکونو او همکارۍ له لارو کیدی شي او که د زور او فشار په وسیله یا د نورو لارو چارو څخه چې مخکې ورته اشاره وشوه. پوښتنه: آیا تاسو فکر نه کوئ چې د داسې رازونو بربنډول به تاسو ته خطرناک تمام شي او تاسو به له خطر سره مخ شئ؟ جواب: زه په دې ښه پوهیږم، خو غواړم د کلیسا د دیوالونو تر شا چې کوم پلانونه جوړیږي هغه څرګند او رسوا کړم. دا کار وروسته له هغې کوم چې د اسلام په حقانیت باندې پوه شوم. زه هغه څوک نه یم چې له مرګ څخه وویریږم، په ځانګړې توګه کوم مرګ چې د اسلام څخه د دفاع په لار کې وي. پوښتنه: په کومو غربي او اسلامي هیوادونو کې تنصري او مسیحي حرکتونه وجود لري؟ جواب: زیات اسلامي او غربي هیوادونه تنصري حرکتونه لري او د هر هیواد لپاره جلا جلا پلانونه جوړ شوي دي. لویدیځ هیوادونه کولی شي د خپل پلان سره سم چې څومره کلیساوې غواړي هغه جوړې کړي. په دې هکله لویدیځ د مختلفو لارو چارو څخه کار اخلي. پوښتنه: لکه څرنګه چې د تروریزم د مقابلې تر عنوان لاندې اسلامي خیریه حرکتونه او فعالیتونه له منځه وړل کیږي، تاسو د دې منظم پلان په هکله څومره معلومات لرئ؟ جواب: د اسلامي خیریه ټولنو کارونه او فعالیت د تنصري ټولنو کار په ټپه ودراوه. په همدې خاطر د دې کار د مخنیوي لپاره هغوی مختلفو لارې چارې ولټولې، چې کېدای شي د نمونې په توګه لاندې کارونو ته اشاره وکړو. د اسلامي او غربي هیوادونو واکدارانو ته دا په ګوته کړل شوه چې مسلمانان خیریه ټولنې او ادارې بندې کړي، د اسلامي حرکتونو فعالیتونه بندول او منع کول او تنصري حرکتونو ته لاره خلاصول، ترڅو د دې لارو وکولی شي چې د مقابلې څخه پرته خلک مسیحیت ته راوبولي. لویدیځې خیریه ادارې او ټولنو ته وده او پراختیا ورکول کوم چې د انساني مرستې تر عنوان لاندې کار کوي، ترڅو د دې لارې وکولی شي استخباراتي معلومات راټول کړي. کله چې کلیسا په خپل شوم پلان کې ناکامه شي، نو بیا خپل لاسپوڅي کسانو ته دنده ورکوي ترڅو د خلکو په منځ کې فتنه، فساد او اختلاف رامنځته کړي، امن، ډاډ او اطمینان له منځه یوسي او په خړو اوبو کې ماهیان ونیسي.